سلامونه ملګرو، زه محمد عبید خان یم او منګه بابا سره یو. زمونږ فخر پښتو او بابای پښتو منګه نورالامین یوسفزي بابا سره یو. تاسو ټول لا مبارکي در کوم چې د پښتون دانش دویم ټوک د هغې دویم برخه هغه چې کوم دی موږ سره راله او ځان خوش قسمته ګڼم چې بابا لومبي کتاب ماته ډالۍ شو په باقاعده طور باندې د پښتون دانش دویمه برخه د هغې لومبي کتاب بابا ماته ډالۍ کړو. زه د ځان لپاره دا ویاړ ساتم او دا زما لپاره ډیره د ویاړ خبره ده او بیا مو مبارک شي. پښتون دانش چاپ شو، پکار داري چې دا د هر پښتون د هغې لاسو ته ورسي او هغوی دا ولولي. پښتون دانش ولولئ چې تاسو ته د پښتنو دننه چې کوم انډیجنس د پښتنو دننه چې کوم هغه انټلیکچوال ډیپت دی چې تاسو په هغې باندې پوه شئ. او د بابا دا کتاب په ډیر لایټ انداز کې په ډیر ښکلی انداز کې د پښتنو دننه چې کوم د دې شعوري توګه باندې چې په دې کې کوم خدای پاک کوم دې خوره کې کوم دانش شخر کوم دې کې په دې خوره کې کوم توان دی کوم زور دی، بابا هغه زور هغه د دې خورې زور دنیا ته ښیي. نو ټولو پښتنو یو ځلې بیا مبارک شي پښتون دانش. ډیره مبارک شي بابا. خوشحاله اوسئ.